د ځوان جنرال سمیع سادات تازه تلویزیوني مرکه هغه د مقاومت جبهې څخه ملاتړ او د هیواد سقوط یې لحظه په لحظه په مستند ډول تشریح کړ. هغه همدارنګه د اشرف غني او ملا یعقوب مجاهد په اړه هم ډیرې مهمې خبرې وکړې. دا چې سمیع سادات د هیواد سقوط څنګه بیان کړ او نورې کومې مهمې څرګندونې یې کړي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سمیع سادات وایي زه له مقاومت جبهې څخه ملاتړ کوم او اوسني حالات به تغییر کوي. جنرال سمیع سادات چې یوازې وروستۍ 4 ورځې د جمهوریت د کابل عمومي قماندان او د ځانګړو ځواکونو قماندان پاتې سو د کابل د سقوط لحظه په لحظه کیسه کوي او وایي چې ولسمشر ناحقه وتښتېد، موږ مقاومت کاوه. هغه په خپلو خبرو کې د مقاومت جبهې د ملاتړ خبره وکړه او احمد مسعود ته یې په ورور وویل د ده په وینا چې له مقاومت جبهې ملاتړ کوي او زیاته یې کړه چې د افغانستان اوسني حالات به تغییر کوي او طالبان د افغانستان واکداران نه دي او نسي کولی چې افغانستان وساتي. سادات وویل ځکه تاسې ګورئ چې افغانان د طالبانو په واکدارۍ کې ډوډۍ نه لري، عزت نه لري، د سفر اجازه هم نه لري او داسې نور. دا وویل چې هر څه یې درلودل، مقاومت یې کاوه، ولې د ملکي مسؤلینو له هدایت سره سم یې خپلې کړنې ترتیب او تنظیم کړي وې. هغه د خلکو ګیلې پر ځای وبللې چې ولې یې د ټولو امکاناتو په شتون کې بیا هم مقاومت ونه کړ. پر داسې مهال د کابل د سقوط مستنده کیسه یو افغان جنرال کوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ 7 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د دې ډلې دولت هیڅ یوه هیواد نه دی منلی او نه یې هم مشروعیت ورکړی. ښاغلي سادات په خپلو خبرو کې د غني د تیښتې په هکله نظر ورنه کړ چې ویره یې بېځایه وه او افغان ځواکونو کولی سول چې د نوموړي ساتنه وکړي. جنرال سمیع سادات د غني د ځان وژنې هم وویل چې خپله د هغه تیښته ځان وژنه وه او هغه باید داسې نه وای کړي. ښاغلي سمیع سادات د اوسني دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په باره کې هم ډیر څه وویل. دا چې نوموړي څه ویلي خپله د هغه له خولې واوري. تعریفتان از جنگ لشکرگاه چی است؟ چگونه جنگ بود با طالب؟ چگونه جنگیدین؟ سروش صاحب، جنگ لشکرگاه بین نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تمام قدرت نظامی طالبان انجام شد. طالبان در حدود 12,000 نفر از 14 ولایت افغانستان به شمول قطعات سرخشان مسئولین درجه یکشان به شهر لشکرگاه آوردند که از جمله مسئولین جنگشان که امروز در کابل زیادترشان هستند خود ملا یعقوب بود، صدر ابراهیم بود، ذاکر قیوم بود، دیگه والی هلمند بود، والی اروزگان بود و قماندانای ارشد جنگی والی ننگرهار پیراغا بود و دیگه درست به یادم نمیاد. ارزیابی که ما ملحظه داشتیم نظر به اطلاعاتی که بر ما میرسید در حدود 60 تا 70% قدرت جنگی اساسی نظامی طالبان به شهر لشکرگاه بعد از تاریخ اول می حمله کردند. جنگ تقریبا 4 ماه دوام کرد و در اوایل اگست، داخرای ماه جولای و در اوایل اگست جنگ به یک حالت رسید که تغییر کرد. یعنی جانب طالبان نیروی را که آورده بودن در حدود 3,500 نفرشان از بین رفت، در حدود از 2 تا 3,000 نفر دیگه شان زخمی شد و تعداد زیادشان هم دوباره فرار کردند. بجز از خود والی هلمند و مسئول استخباراتشان. شما میگن که رهبری جنگ آقای ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان داشت در اونجا؟ نه خیر، رهبری جنگ وزیر دفاع طالبان در او زمان وزیر دفاع نامنهادشان صدر ابراهیم بود که از خود هلمند است، از ولسوالی سنگین که فعلا معاون وزارت داخله طالبان هست. او مسئول عمومی جنگ داشت. ملا یعقوب به شکل کمکی آمده بود و در او زمان ملا یعقوب یک محاذ داشت به حساب یک لوای به نام خودش داشت که افرادش آمده بود که بعد از اینکه فکر میکنم در حدود 500 نفر به هلمند آورد، صرف خودش و دریورش تانستند زنده فرار کنن از هلمند با ولسوالی میوند قندهار و باز به قط ملا یوسف در ولسوالی جیره یک جای شدن که بازوجا متاسفانه از دید ما پنهان شد. درست. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل.
د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.